أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين ولعنة دائمة على أقدارهم أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ومحمد وأهل بيت محمد الصلوات. من شعبان المعظم شنبنزم رزده سمترادفة شبگان امام جعفر الصادق عليه السلام شهادت سر امام جعفر الصادق عليه السلام ولادت و سعادت در ربیع الاول و لسم تاریخ بامبه سده هجری قمری کال درې اتیاون کال و تر یس کال به هجری و د امام جعفر الصادق علیه السلام ولادت شوی اور شهادت د امام جعفر الصادق علیه السلام د شوال مکرم پنځمشتم تاریخ باندې سده هجری قمری 148 کال و یعنی امام جعفر صادق علیه السلام 65 سال زندگی تیرا کردی. امام جعفر صادق علیه السلام آل رسول علیه السلام نه یو معروف شخصیت دی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دخل اصحاب کرام کو بری کے اور دخل اہل البیت کو بری کے دیر زیاد روایتون بیان کری دی. حضر روایتون رسول خدا دا اہل البیت کو بری کے بیان دی. یو روایت اس آخری وقت پیغمبر خدا دا روایت
اصحاب کرام تبینوی حضرت بیس انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی زتاسو تقوى درنشن پرگدام و درنشن پرگدام سأول کو درنشن یود خدای کتاب قرآن کریم کتاب الله و عطرتی بیان بما اهل البیت بما عطرتی رسول خدا نے فرمائش کی سکل پوریتا سوچن کو اشیاء سرا یعنی قرآن اور اہل البیت سرا متمسک ہو متصحیح سکل گمراہی ہو نہ لہذا بعطرت رسولنا یو معروف شخصیت اغا امام جعفر الصادق علیہ السلام دی نن به امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت ورځ دی نو د امام د شهادت حواله سره د مجلس منعقد شوی دی امید کوم چې خداوند متعال د متاسو د مجلس په درگاه کې قبول کړي ان شاء الله وصل امام جعفر صادق علیه السلام په باره کې ز روایتونه تاسو پیش کوم یو روایت جعفر صادق علیه السلام د پدر بزرگوار د امام محمد باقر د تاسو محضر کې پیش کوم اور اندیشان سره یو روایت د امام جعفر صادق د فرزند یعنی د بچه د امام کاظم علیه السلام د تاسو محضر کې پیش کوم یو پلار د خپل زوی په باره کې د سوی او یو زوی د خپل پلار په باره کې د سوی امام محمد باقر علیه السلام د رسول الله یو صحابي ته دی صحابي د جابر بن عبد الله انصاری د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابي دی خداوند متعال دیتا زیاد عمر ورکړی و یعنی رسول خدا دیتا ویلي سره ای جابر ته د ما پنځم خلیفه سره ته د ما پنځم جانشین سره ملاقات کوي او څنګه هغه سره ته ملاقات وکړي د ما سلام هغه ته ورسوه نو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جابر ته ویلي ای جابر ته د ما پنځم جانشین سره ملاقات کوي څه د هغه نامه د ما نامه دی یعنی د هغه نامه به د ما نامه یعنی محمد به د هغه نامه او څنګه ته هغه سره ملاقات وکړي نو د ما سلام هغه ته ورسوه نو هغه شخصیت صد رسول خدا پنځم جانشین حسابیږي امامت سلسلے کے آغا محمد باقر علیہ السلام دے اندر محمد باقر علیہ السلام دی جابر تے پیغام دے گئی جابر تے نبی سے یا جابر انہو یخلق من صلب برجل یقال له جعفر اے جابر تا دماغ صلب نے یو کس سره ملاقات کوي د تا ملاقات د نور صلب نه یو کس سره کېږي څه هغه ته دی جعفر د هغه نامه دی جعفر یسمى صادق او هغه ته صادق نامه هم اخیستی شي یعنی جعفر میں صادق جعفر صادق تسکر هغه سره ملاقات وکړي اذا رأیته سکلت اغاوت سے یا جابر فقرئه منی سلام نما طرف نغت سلام او سلام یعنی گویا سے امام محمد باقر علیہ السلام تا دا بعد دے زمانہ بعد امام اگر جعفر صادق علیہ السلام نے مانا بعد امام سے کم رسول و اغام جعفر صادق علیہ السلام دے چونکہ ہیچ چوک
خپل مرګ باندې پوهیږي نه څنګه د مرګ کله رسیږي. نو دې وجه امام باقر علیه السلام جابر بن عبدالله انصاري ته وایي چې چېرې د تا ملاقات جعفر صادق سره وشي نو د ما سلام هغه ته ورسوه. خو دلته امام صادق علیه السلام پلار دی محمد باقر څه هغه کوشش کوي چې د امام سلام امام باقر علیه السلام ته ورسي. ایسے امام قاسم علیہ السلام دے امام صادق علیہ السلام کو بلی کسی ویلی امام قاسم علیہ السلام یہ سے کانا ابی صادقا صدیقا لا يسأل عن شيء الا اجابه عنه. یہ سے مبلغ سے صادق و رختونی و د هغه ژبې نه همیشه رښتیا جاري کېده. یعنې څه هغه نه څه چا هم سوال وکړی نو هغه ته به جواب میلاو شو. یعنې هغه سره څه علم و څه د هېچ چا په مخ کې لا جواب پاتې کېده نه، هر چا ته به هغه جواب ورکاوه. څه چا هغه نه پوښتنه وکړی چا هغه نه سوال وکړی نو امام جعفر صادق علیه السلام ته هغه جواب ویر کړلو. لا جواب پاتې کېدی نه شو. لا جواب هغه کس نشي پاتې کېدی چې هغه سره علم وي، هغه سره پوهه وي، هغه سره بصیرت وي، هغه سره معرفت وي. امام جعفر صادق علیه السلام یو داسې علمي شخصیت و چې هغې زمانې کې د امام صادق علیه السلام علم ته او د امام صادق علیه السلام مقام ته هیڅوک رسیدلی نه شو. وسو صدر اسلام نه بعد لکه ما عرض وکړم چې د امام صادق علیه السلام زندگی اول صدی نه واخله دویمې صدی پورې جوړېږي. لکه 83 ہجری میں امام پیدائش شوه دی اور 148 باندې امام شهادت شوه دی. یعنی 83 نه بعد 17 سال اول صدی کې د امام صادق علیه السلام زندگی تیرا شوی دی اور 48 سال دویمې صدی کې د امام صادق علیه السلام زندگی تیرا شوی دی. دویمې صدی د هجری خبرې د اسلامي کار خو دی دویمې صدی کې هغه مسئلې په وجود کې راغلي دي. کومو مسئلې ته مسئلې کې اربعه ویلي، یعنی د دنیا څومره مسلمانان دي خو د سنیان دي یا شیعهګان دي، څومره دنیا کې مسلمانان دي د دغو ټولو مسلمانانو 5 مسئلې دي، 5 مسلکونه دي. یا زه به داسې وایم چې د ټولو مسلمانانو 5 امامان دي. سوچتا دی خبرې کوم. یعنی یوه فرقه یا یو مسلک چې د هغو امام دی نو هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوه فرقه ده چې امام ابو حنیفه بني خپل امام ګڼي. یوه بلا فرقه یا یو بل مسلک چې هغه خپل امام مالک بن انس رحمت الله علیه دی. یو بل مسلک دی چې هغه خپل امام حنبل رحمت الله علیه دی. بل مسلک دی څلورم مسلک چې هغه خپل امام شافعي رحمت الله علیه دی. یعنی د څلور مسلک خلک چې دي څلور مسلک خلکو څلور امامان دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک بن انس رحمت الله علیه، امام حنبل رحمت الله علیه اور امام شافعی رحمت الله علیه. د څلور امامان دي. د دې څلورو امامانو پیروکار شته د دنیا کې مسلمانانو نه، دا مسلمانان دي. اور یو مسلک سر هغو امام جعفر صادق علیه السلام دی سر هغو ته جعفری ویلی شي، یعنی حنیفی، مالکی، حنبلی، شافعی اور جعفری. دا 5 مسلک خلق دی دنیا کې
صدقی پنسو مصرف و خلقو پنسه امامان دی امام ابو حنیفه، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی اور امام جعفر صادق علیه السلام اور دی پنسو امامان و پیروکار اطول مسلمانان دی دا اطول تعلق اسلام سره مسلمان دی یا شیعه مسلمان دی یا سنی مسلمان دی خود دنیا کے دی پنسو امامان و پیروکار مسلمان گرائشی کہ تاریخ و چک کو تاریخ کے دی پنسو امامانو زمانه یا زمانه تیره شویده یعنی دی امام ابو حنیفه، دی امام مالک، دی امام حنبل، دی امام شافعی اور دی امام جعفر صادق علیه السلام دی دو زمانه یا زمانه یعنی به زمانه که دی امامان وجود کرده بود تاریخ متداخلی صدق سلور امامان امام ابو حنیفه، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی در سلور امامان یا بغیر واسطه نه یا واسطه سره در اطول امام جعفر صادق شاگردان پاده شد در سلور مسلک و سلور امامان در امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان پاده شد امام مالک بن انس رحمت الله علیه دیگه‌ای س جعفر بن صادق علیه السلام خپل زمانه کې اټول لوی فقيه دی اټول لوی عالم دی س د جعفر صادق علیه السلام علم مقابله کې هیڅ څوک علم نه لري د امام صادق علیه السلام علم برابر هیڅ څوک علم نه لري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیگه‌ای س د هغه اصلي نامه نعمان غدیگی س لولا سنتان لهلك نعمان هغه یې چې دوه کاله هغه شاګردي سما د جعفر صادق وکړه کچې دوه کاله ما د جعفر صادق شاګردي کړې نه وای نو زه به هلاک شوی وم لولا سنتان لهلك نعمان ده ابو حنیفه اصلی نامه نعمان رحمت الله علیه اگر دوه کاله د امام جعفر صادق شاګردي تیره کړې همدې شان سره امام حنبل امام شافعی رضوان الله تعالی علیه دیگه‌ای رحمت الله علیه دیگه‌ای جعفر صادق علیه السلام خپل زمانه کې اټول لوی عالم دی سدي برادر بل عالم انشتانه خود امام جعفر صادق علیه السلام زمانه کې د امام ډېر شاګردان وو تاریخ کې د سالور سره پورې شاګردان ښیي سالور سره پورې شاګردان د امام جعفر صادق علیه السلام وو امام جعفر صادق علیه السلام د یو شي په باندې کې خلکو ته تعلیم نه خیالو مختلف علمونه خلکو ته خیالو واسه سو معروف شاگردان دي د امام جعفر صادق علیه السلام حشام بن حکم د امام صادق علیه السلام یو معروف شاگرد دی د علم کلام کې استاد دی شوی دی علم کلام کې نصیحت ایجادات کړې دي علم کلام کې نصیحت دروازې خلاص کړې دي دا حشام بن حکم دا شاگرد د امام جعفر صادق علیه السلام بس شاگرد د امام جعفر صادق علیه السلام زراره بن عیون رحمت الله علیه زراره بن عیون دا فقه یو عظیم استاد تیر شوی دی خدانا زراره بن عیون شاگرد د امام جعفر صادق علیه السلام امام جعفر صادق علیه السلام شاگردی اختیار کړی و امام د تعلیم حاصل ول د امام مدرسې نه درس حاصل ولو زراره بن عیون اسلامی تاریخ کې یو معروف شخصیت دی علم فقه دی اور نشان سره مؤمن کاف یو شاگرد شوی د امام جعفر صادق علیه السلام صدا هم معروف او مشهور شخصیت د اسلامی تاریخ کې د دې
مؤمنیت سکم شهرت تاریخ متملگی در علم مناظره که بسیار معروف بود. یعنی غیر اسلامی علما و سردا مناظره کوله. اگر زمانه بود و زمانه بودن و از زمانه که مسلمانان خپل منځو کې دست و گریوان دي یو مسلمان بل مسلمان سره جنگیږي. هغه زمانه کې مسلمانان کفار سره جنگیدلو. کفار طرف نه مسلمانانو باندې کومه حمله کړي، مسلمانان د هغو کفارو مقابله کې ودرېدو. علمي لحاظ سره مناظره وکوله، هغو سره دلیل و برهان و منطق سره خبرې وکولې، هغو به اسلام دین باندې به اعتراضات کولو، مسلمانان چې کوم د هغو ته جوابونه ورکولو. ځکه خو اسلام زنده پاتې شوی دی. د امام جعفر صادق علیه السلام شاګردانو نه یو شاګرد څه مؤمن پاک نه ورته ویلی شو، د علم مناظرې کې لوی استاد و. یو بل شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام جابر بن حیان رحمت الله علیه. جابر بن حیان د علم طب کې، علم ریاضیات کې اور شیمیایی علم کې د لوی استاد تیر شوی دی. دومره زیات ایجادات او دروازې خلاصې کړلې علم طب، علم ریاضیات، علم شیمیایی کې، څه حتی غیر اسلام مکاتبوں کے، مدرسوں کے، کلیجوں کے جابر بن حیان کتابوں نے خلق استفادہ کی. در عالم اسلام یو مشهور اور یو معروف شخصیت جابر بن حیان. خود جابر بن حیان تاریخ مشهور در امام جعفر صادق علیه السلام شاگرد و امام جعفر صادق علیه السلام شاگردی اختیار کړی و. نو د امام صادق علیه السلام دارنا تعلیم حاصلولو، نو دیو جنا د ټول علم حاصل کړو، څه خپل کتابونه ولیکلو او تاریخ کې نور خلکو لپاره مشعل راه دسه رونا چې را پاتې شول. څه نه پورې خلک جابر بن حیان کتابونو نه استفاده کوي. امام جعفر صادق علیه السلام مدینه منوره کې دنیا کې راغلی دی اور مدینه منوره کې دنیا نه رحلت وفات شوی، شهید شوی دی. و تاریخ کې لیکي چې امام جعفر صادق علیه السلام همیشه د رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم روضه سره، یعنی پاک و مطهر قدر سره مسجد نبوی کې به کېناستلو، الغزی که به خلقو در درس کردو. مسجد نبوی در امام صادق علیه السلام مدرسه و اسلامی ملکونونا یا غیر اسلامی ملکونونا سور خلق سرطلو در امام صادق علیه السلام محضر که حضری دلو سه امام نا علمی فایده حاصلتی. نو مسجد نبوی که ابو در امام محضر که با شاگردی اختیارول امام صادق علیه السلام او ته تعلیم خیالو، اخلاقیات به خلقو تخیلو، فکر به خلقو تخیلو، کلامو طب به خلقو تخیلو، علم حدیث به خلقو تخیلو، علم قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن ده به خلقو تخیلو. اور د اسلام د مقدس دین شناسایی خلقو ته القول امام صادق علیه السلام. ځکه خو دې څه د امام جعفر صادق علیه السلام څلور زره شاګردان، معروف شاګردان څه د امام حلقه درس کې حاضرېدلو، څلور زره شاګردان و غیر معروف شپږ زره پورې شاګردان د امام صادق علیه السلام بیانوي. څه شپږو زرو پورې شاګردان د امام صادق علیه السلام درسي مجلس کې وقتا فوقتا نه حاضرېدل. کله به یو ملک نه راوړو، کله به بل ملک نه راوړو. علماء علم اخلاق، علماء فقهی، علماء تاریخ دوی د بیانوي سلسله روایتونه امام جعفر صادق علیه السلام نه بیان شو
شوی دی پورا بلچانه پورا روایتونه بیان نمیشوی سور روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نه اور ائمه اطهار علیهم السلام نه امام جعفر صادق علیه السلام بیان کردی پورا عظیم شخصیت دیر شوی دی امام جعفر صادق علیه السلام در شیعه مسلک وشو یو امام نداره در شیعه مسلک دول از امامات دی اول امام او چوک دی در شیعه اول امام علی علیه السلام دی دویم امام حسن علیه السلام دی دریم امام حسین علیه السلام دی سرورم امام زین العابدین دی پنځم امام محمد باقر دی شپږم امام جعفر صادق دی او د مو مذهب څخه کوم یادېږي د مو مسلک د کوم امام په نامه سره یادېږي د امام جعفر صادق په نامه سره یادېږي مسلک جعفری مذهب جعفری وجه څه دی وکړ خدای دې سمو علویه دی مو حسنیه دی حسینیه دی سجادیه دی باقریه دی بلسه د پنځه امامات امام جعفر صادق علیه السلام نه مخکې دي د پنځو امامانو نه بعد امام جعفر صادق علیه السلام راغلی د دنیا ته زندگی تیره کړې ده وجه سره سره مو مسلک امام جعفر صادق علیه السلام په نامه باندې یادېږي وجه دا ده چې هغو امامانو ته دا موقع میلاو نشوه چې د علوم محمد و آل محمد علیهم السلام تبلیغ اور ترویج و کسی در دنیا خلق کو ورسیږي دا فرصت صرف و صرف امام جعفر صادق علیه السلام ته میلاو شوه وجه هم دا وه چې د امام جعفر صادق علیه السلام زمانه کې بني امیه او بنو عباس خپلو منځو کې دست و ګریوانو سلطنت باندې خلافت باندې بنو عباس اور بنو امیه د امام صادق علیه السلام زمانه کې د بنو امیه او خلافت ختم شو بنو عباس خلافت شروع کړ څنګه د بنو امیه او خلافت ختم شو سلطنت ختم شو بنو عباس خلافت شروع کړ نو د دې دوه فرقو منځ کې کشمکش شو لکه د موږ زمانه کې د سیاسي خلکو منځ کې څه کشمکش شي بنو امیه خپل ځان ته اسلامي خلفاء ونویل بنو عباس خپل ځان ته اسلامي خلفاء ونویل تاسو ته پته ده چې څلور خلفاء بعد خلفای راشدین ورته ویل شي څلور خلفاء خلافت نه بعد خلافت سلطنت باندې بدل شو څلور خلفاء صدر اسلام کې وو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وصال نه بعد اول خلیفہ حضرت ابوبکر رضوان الله تعالی علیه دویم خلیفہ حضرت عمر رضوان الله تعالی علیه دریم خلیفہ حضرت عثمان رضوان الله تعالی علیه څلورم خلیفہ حضرت امام علی المرتضی علیه السلام د دې څلورو زمانه کې خلافت وو دا خلافت چلیده څنګه د دوی څلورو زمانه ختم شوه یې سلطنت شروع شوه شام امیر و جناب معاویه هغه حاکم شو مسلمانانو باندې او شو هغه خلیفه رسول په نامه باندې یادېږي نه هغه سلطان و هغه بس سلطنت شروع شو او دا سلطنت چلیده بیا د بني امیه چون که شام امیر بني امیه نه و د بني امیه او خلفا دي بیا هغه بعد څخه هغه سقوط وکړ ختم شو د بنو عباس او خلفا دا شروع شو سلاطین یعنی نه بني امیه او نه بنو عباس د دغو خلفا هیڅوک هم اهل البیت سره وفا ونه کړه دوی ټول اهل البیت سره ظلم وکړ ځینې امامان د بنو امیه سلاطین و خلفا و ادوارو که شهیدان شوی دی اور زن امامان در بنو عباس خلفا اور سلاطین و ادوارو که شهیدان شوی دی خود امام جعفر صادق علیه السلام زمانه و نسل زمانه و بنو عباس و بنو امیه خپلو منځو کې درگیر حالت کې وو
بنو امیہ بولا سر خلافت دمو حق دے سلطنت، بنو عباس بولا سر سلطنت دمو حق دے. بلو منزو که دو جار پرگلو دی وقت امام صادق علیه السلام تا فرصت میلاو شد. امام صادق علیه السلام مسجد نبوی که ده اهل البیت و ده مکتب دورا پرچار وکر دورا تبلیغ وکرلو تمام اسلامی ممالک تا ده محمد و آل محمد علیه السلام ده مکتب پیغام اول استعملو. خود سنسوک هم امام جعفر صادق علیه السلام نه درس واخسته اغا ځان ته ویل چې جعفري یم، لهذا دا مسلک دی وجه نامه جعفري شو. حالانکه امام جعفر صادق علیه السلام خلقو ته خپل ځان طرف ته دعوت نه ورکولو. امام صادق علیه السلام خلقو ته خدای طرف ته، قرآن طرف ته، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طرف ته او د اسلام مقدس دین طرف ته دعوت ورکولو. و چون که استاذ آقا امام صادق علیه السلام نو دی وجه دی مسلک کا نمال کا مسلک جعفری یقول خطر کن محمد آل محمد. ام دی وجه امام جعفر صادق علیه السلام یو پیغام ورکړلو. حضرت یہی سبق سو سکم خلد ما پیروی کے یہ سبق یہی سزا جعفری را جعفری مسلک سر اصل چوک وابستگی لری، تعلق لری. امام صادق علیہ السلام یہی سر ابو خلد کو دو وقتوں کی امتحان واقلو کچھر دی دو وقتوں کے ابو امتحانوں کے پاس شیر و پوش و صدا جعفری دے کچھر امتحان کے پاس نشی ولو هغه خپل ځان ته جعفري نه وایي خو یاد ولرئ هغه جعفري نه دي. امام صادق علیه السلام یې چې امتحنوا شیعتنا عند الخلاص د ما پیروکار درو اوقاتو کې امتحان کا درو ټایم باندې درو وخت باندې د ما پیروکار امتحان کا عند مواقیت الصلاه یو اخرات سکلا در منزل ٹائم شکی سکلا مؤذن اذان کری در المنزل ٹائم داخلی کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دماغ خان دماغ پیروکار المنزل ٹائم کے امتحان کا کیف محافظتهم علیہا سآغود اخبر المنزل محافظت کیا نکئی کچھر دخبر المنظور محافظت کئی نو پوش صدا لما پیروکار دی او کنا المنظر تاک داخل شی نو اول منظر توجہ بیر نکی المنظر پر قیام ونکی المنز ونکی نو یاد رسا دا آغو تعلق امام صادق علیہ السلام سلام نشتا دے. ہم دی وجنا آخری وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام سکرش شهید گیده اب آخری وقتی و جمله لیلا لا تنال شفاعتنا من یستخف بالصلاة. حضرت ویلا سے قیامت کو ریز باندے بمو شفاعت اخکاس تا ننصیب کی گی چوکا الموز سپت وگری چوکا المنزل توجہ نوے کئی الموز سپت گری دمو اہل البیت شفاعت اغتا نصیبی کی نا لد امام صادق علیہ السلام آخری پیغام ہوا سکر شہید کی دو حضرت بھئی صدمہ پیروکار امتحان کا کم ٹیم باندے عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیہا سکرت المنظر ٹیم شی ات وقت لما پیروکار امتحان کا سآیا المنظر پر اقدام کری یا ندکئی المس کری یا ندکئی کچھل دخل المنظر محافظت کئی نو پوشت صدا لما پیروکار دے اما کچھل دخل المنظر محافظت نکئی نو یاد بنا رسل اغا سا رسل تعلق نشتا دے. درود و سلام محمد علیہ محمد
بيان مورد كي إمام جعفر الصادق عليه السلام وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا بيان تم لماذا بيروغارو دي امتحان سد أبو امتحان واخلو آغا وقت سکلت دشمن سره روبرو شي سکلت مو دشمنانو سره روبرو شي آیا د مو د اسرارو لحاظ ساتي یا نه ساتي یعنی د مو د اهل البيت او د مشن لحاظ ساتي یا نه ساتي ورسون د اهل البيت سیرتنا یو شی متداول او شامل سمو د اهل البيت دشمنان خپل دشمن وګڼو او د اهل البيت دوستان خپل دوستان وګڼو او د اهل البيت دشمنانو په مکه د اهل البيت شان کې هیڅ کله ګستاخی برداشت نکو د اهل البيت دشمنانو د اهل البيت شان کې ګستاخی وکړي مدرسو خاموشی اختیار دو مدرسو بے پروائی اختیار دو نا وقال سے مو ہمیشہ دے اہل البیت دفاع دو اور دے محمد و آل محمد علیہ السلام دے مکتب دے مشن دے اسرار و محفظت کو درود بسر محمد آل محمد دریم ځای سے امام جعفر صادق علیہ السلام یہی سلمہ پیرو کے امتحان کو کچر دی امتحان کے پاس شو نقوش و صدا لما پیروکار حضرت یہی سے وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مَوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا لما پیروکار وصول سکلا اغو مال و دولت لری حیثیت لري طاقت لري مال او دولت لحاظ نه وایسو ساغو خپل مسلمان ورونو سره مؤمن ورونو سره مدد کوي یا نه کوي کچې د ما پیروکار خپل دینی ورونو سره اسلامي ورونو سره مدد کوي نو یاد ولرئ صدا د ما مکتب نه درس حاصل کړي او کچره خپل مومن ورور سره تعاون نه کوي مدد نه کوي نو یاد ولرئ سلمہ مکتب نه درس حاصل نه لیکل ګورو دوستانو امام صادق علیه السلام ټول مسلمانانو لپاره زړه راوړو سه انسانیت لپاره د یو عظیم استاد او د یو عظیم رهبر او پیشوا حیثیت لري یو داسې با ایمانه او با بصیرته امام و څوک هم د امام صادق علیه السلام مکتب په مطابق خپله زندګي تېره کړي هېڅ کله ناکامیږي نه هغه لپاره د امام صادق علیه السلام مکتب کې نجات دی او هغه لپاره بقا دی امام صادق علیه السلام باندې خپلې زندګۍ کې ډېر ظلمونه شوي دي وچه دا منصور دوانقی زمانه و منصور دوانقی سواره اراده وکړه چې امام جعفر صادق علیه السلام شهید کی یو وری جیل کې واچول یو وری مو مختص شهید کی تاریخ دلی کی چې منصور دوانقی خپل درباریانو ته وویلو چې جعفر صادق غواړم زه غواړم چې دربار ته راشي او جلاد یې ودروه خپل جلاد ته وویلو ویل چې کله امام جعفر صادق دربار ته راشي نه وځي چې کله زه خپل سر باندې لاس کېږدم او اشاره وکړم نو هغه ټایم کې ته امام جعفر صادق باندې حمله وکړه امام جعفر صادق شهید کړه یعنی چې منصور دوانقی خپل سلطنت کرسی باندې ناست دی درباریان هم ناست وو جلاد بلاد تورې لاس کې امام صادق علیه السلام نه وتل چې
سکل امام جعفر صادق علیه السلام دربار ته راغلو نو دربار کې کوم خلق ناسو هغه دې انتظار کې اوس منصور اشاره کوي او جلال پر امام صادق علیه السلام سر قلم کوي او هغه سترګې بناولې سکل امام صادق علیه السلام نه وتلو منصور د ملکی یو خپل کرسی نه پاره کړ په ونه سرتورې د امام صادق علیه السلام مخ ته استقبال لپاره منډه وکړه د امام صادق علیه السلام محضر کې ودرېد خپل لاسونه سینې باندې کېښودل امام صادق علیه السلام راوستلو خپلې کرسي باندې کېنول د امام صادق علیه السلام ښه استقبال وکړ امام صادق علیه السلام ته یې څه ما لپاره که څه خدمت وي ویې څه زه د تا خدمت وکړم امام صادق علیه السلام ویل څه کله زه نور هېڅ خدمت نه غواړم صرف یوه خبره درته کوم هغه داسې ما دې دربار ته مه وړه تا دربار نه ماته نفرت دی دې دربار ته تو ما نه غواړه زه د تا دربار کې حاضرېدل نه غواړم نو منصور دوانقي دوباره امام علیه السلام ته ویل څه ته تللی شې څه کله امام صادق علیه السلام دربار نه واپس ووتو لاړو د دربار هغو خلکو منصور نه پوښتنه کوي څه ای منصور ای خلیفه تا خو جلال ته ویلي وو چې امام صادق علیه السلام راشي زه اشاره وکړم نو سر یې کلام که اخر څه وجه وه څه کله امام راغله نو ته استقبال ته لاړې خپل ځي باندې دې کېنولو او ډېر زیات عزت و احترام ته د امام وکړو وجه څه وه منصور دوارقي لري سکل امام جعفر صادق علیه السلام راتللو ما ولیده څه د ما مخ ته یو کس مجسم شو یو کس پیدا وشولو هغه ما ته اواز وکړلو څه ای منصور که چېرې جعفر صادق علیه السلام باندې ګزار وکړې نو یاد ولره څه دې دربار سره دې حکومت سره دې طاقت سره قارون غوندې به د ځمکې کې خدای خلق کړي نو دې وایي نه زه ورغشم د امام استقبال مو وکړو اوس دې اندازه ولګوئ څه امام جعفر صادق علیه السلام سوره عظیم مقام لري څه خداوند متعال د دې امام حفاظت یې کولو اما دوستانو یوه زمانه داسې راغله څه منصور ملعون امام علیه السلام ته د چا په ذریعې سره زهر ویر کړلو څه کله امام مسموم شولو وایي یولس امامان به مو شهیدان شوي دي اکثر امامان زهر په ذریعې سره شهیدان شوي دي امام حسن مجتبی علیه السلام زهر په ذریعې سره شهید شوی دی امام زین العابدین علیه السلام زهر سره شهید شوی دی امام محمد باقر زهر په ذریعې سره شهید شوی دی اور امام جعفر صادق علیه السلام هم زهر په ذریعې سره شهید شوی دی خو څه کله امام جعفر صادق علیه السلام ته ظالم زهر ویر کړلو یې څه مدینې کې امام څو ورځې بیماري تېره کړه هغه نه بعد د امام شهادت وشولو څه کله امام شهید شولو نو امام کاظم علیه السلام اور د امام صادق علیه السلام نور اولاد د مدینې مسلمانانو ته پیغام ورکړلو د امام جعفر صادق علیه السلام شاګردانو ته پیغام ورسېدلو خبر ورسېدو یعنې سب مدینې کې ټوله مخلوق جمع شولو لکه کوم شخص سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصال باندې څه خلک جمع شوي وو یا د امام حسن مجتبی علیه السلام جنازې باندې خلک جمع شوي وو یا د امام زین العابدین علیه السلام د امام محمد باقر علیه السلام اگر هم یعنی څو برابره زیات خلک د امام جعفر صادق علیه السلام جنازې کې جمع شوي وو تاریخ کې د دې کې څه خلک مسلمانان د امام جعفر صادق علیه السلام جنازې کې جمع شوي وو څه مدینې کې هغه مخکې دوره څو
کی جنازه که همه جمع نوشوی دورشان شوکت سر ده امام جعفر صادق علیه السلام جنازه وشفا جنازه جنت البقی که داخل شفا شان شوکت سر خلق امام کاظم علیه السلام تا پرسان ارکوالا اهل البیت تا خلق پرسین ارکواله جنت البقی که در شان شوکت سر ده امام جعفر صادق علیه السلام جنازه دفن شفا خود مو سلام دی اگه غریب جنازه تا دمو سلام دی اگه مظلوم جنازه تا سکل کربلا که شهید شد و دو ریز و دور شپو پوره ده اگه مظلوم امام جنازه یخی وان چوکه ده دافن نو غده کوم امام مظلوم جنازه و اغد امام حسین علیه السلام مظلوم جنازه و سکل کربلا کے شہید شلو یہی سترو رز پورے دے امام حسین جنازہ کربلا سمجھ باندھ یکیوا چوکی دے دافن نو اللہ اکبر حوام مرغان حمد امام حسین جنازے پر شہید اللہ اکبر آگے گھر میں صحرا کے دے مولا جنازہ درو رز پورے یکیوا درو رز نباد بنی اساد راغلو سکل راغلو سترگی وغراولے تپے نئے نوا کے شمد فرا کے کربلا سر زمین باندھے بے سارے جنازے پرہتیری بدنوں پسے مرغلے نشتا دی سرونا نشتا دی بنی حسان حیران پاتش بنو خدایا کہ جنہ جنازے مدفن کو سبا ورز باندھنا چوک پختنا وکی سید حسین کابر کمیو کابر لے نمو بورتا سنسو آپیر کلائشو بنی حسن حیران ملاردو خدایا متبسنگ پاتا لگی گی سید زہرا زرائے دا حسین جنازہ کما مظلوم جنازہ یہ فریاد وکو مظلوم حسین اللہ اکبر بنی حسن دیوی سنو حیران ویلاردو اما ساما مستر کے بغرا ولی سے اوخ باندے سواری و جوان راغلو اوخ رکوز شدو غائی وگلو بنی حسن و تاسو سمجھنا پریشان ویلاردو ایک سے مولا سے پیسار جنازے پرتیلی متفاتا نلگی گی سید عباس کمی و جنازہ دے دا حسین کمی و جنازہ دے دا حبیب بن مظاہر جنازہ کمی و دے یہی صداقت جوان مترمل سبن یاسر ما پسرا شد یہی صداقت ایوہ ٹوکے جنازے تا ایوہ زخمی جنازے تا کین اصلو ایوہ لے اگر جنازے پہ حکومہ نشوان کے کلالے فریدون ایشور کلالو اگر آباد خپل اللہ سسر ایو کابر جوڑ کلالو یہی سمات مترمل سے ای بنی اصادو ما تیوان گیری اور جنازہ میرا زخمی لے جنازہ سمکر نول سکیگی یہ فریاد وکم مظلوم حسین اللہ اکبر بنی اسد ایمان بیری روڑا ایسا امام زین العابدین اگر جوان سراغلے ہو امام حسین جنازہ اندری باندے کے لنا اگر جنازہ کابر کے کوزا کرانا کابر کے دانا جوان خاموش ہوا یہ لگ دیر شوالو یور کابر نیو فریاد راغلو